السلام علیکم ګرانو دوستانو، بیا هم ستاسو ملګری ستاسو دوست لطیف مهربان یم. ګرانو دوستانو، زه تاسو ته نن یو نوی ویب سایټ در معرفي کوم چې د ویب سایټ سره تاسو کولی شئ د لینکونه شیر کړئ او پیسې ورسره وګټئ. خو له هر څه مخکې له تاسو نه دوستانو زه چې یوه هیله لرم، هغه بار تاسو نه همیشه کومه چې زما پیج لایک کړئ، تر څو تاسو زه چې نوې ویډیو اپلوډوم هغه نه تاسو باخبر وئ، او ورسره که زما چینل سبسکرایب کړئ. د خوبي به داسې وي، تاسو چې کوم جیمیل اکاونټ سره سبسکرایب کوئ، نو زه چې هر ویډیو اپلوډ کړم تاسو ته انشاءالله نوټیفیکیشن درځي او درته وایي به چې دې چینل کې نوی ویډیو اپلوډ شو. نو له تاسو نه هیله کوو چې تاسو چې ما چینل سبسکرایب کړئ، تر څو د ما د هر نوې ویډیو نه تاسو باخبر اوسئ. صحیح دی؟ ښه ګرانو دوستانو، راځو خپل ننني ویب سایټ ته، کوم ویب سایټ زه غواړم تاسو ته معرفي کړم. صحیح دی؟ دا ویب سایټ زمونږ ګرانو دوستانو، زه به یو دفعه دا لاګ آوټ کړم چې تاسو یې سر نه در وښیم. دا ویب سایټ دی په نامه د کلیکس فلای، CLICKSFLY. صحیح شو؟ کلیکس فلای. بخښنې سره چې ما انټرنیټ نن نه پوهېږم څه مشکل پیدا کړی. ډېره بخښنه غواړم دوستانو چې انټرنیټ لږ نن مشکل پیدا کړی، نه پوهېږم دا ولې. نو ګران دوستانو، تر هغه پورې تاسو معلومات درکړم دا کلیکس ډاټ فلایم چې دی، لکه هغه ZA.GL ویب سایټ غوندې دی. صحیح شو؟ پخواني ویډیوګانو چې ما ډک کړي هغسې ویب سایټ دی. تاسو کولی شئ دې کې خپل لینکونه شیر کړئ او هغه طریق نه پیسې وګټئ. صحیح شو؟ بخښنه غواړم دوستانو. ښه دوستانو، بخښنه سره چې انټرنیټ لږ مشکل درلود. اوس دا راغی، ګورئ تاسو دلته به څه کوئ، تاسو به راځئ رجسټر ته به راځئ، رجسټر باندې به کلیک کوئ. صحیح دی؟ رجسټر باندې چې کلیک وکړه، هغه نه بعد تاسو ګورئ لکه پخواني ویب سایټ غوندې څه به ورکوئ، یوزر نیم به ورکوئ، ایمیل به ورکوئ خپل. صحیح شو؟ ایمیل نه بعد به څه ورکوئ چې پاسورډ ورکوئ، بیا پاسورډ ویریفای کوئ. صحیح؟ هغه نه بعد نو مشکل نه لري، اګري کوئ به او سبمیټ کوئ به. صحیح شو؟ نو بیا تاسو اکاونټ جوړیږي. ډېره بخښنه غواړم دوستانو، دا انټرنیټ نه پوهېږم نن څه بلا والی. ښه دوستانو، کله چې تاسو رجسټر باندې کلیک وکړئ، صحیح دی، خپل یوزر نیم، ایمیل، پاسورډ ویریفای کړئ، اګریمنټ ورسره اکسپټ کړئ. صحیح شو؟ هغه کلیک به کوئ، ټک مارک نشي، بیا هغه نه به رجسټر وایي، هغه نه باندې به داسې صفحه تاسو ته رسي. صحیح شو؟ دلته به څه کوئ، جیمیل ادرس ورکوئ، ایمیل او پاسورډ ورکوئ او ساین ان به ورته وایي. صحیح شو؟ ساین ان چې موږ ته ویل دوستانو، دا لکه پخوا غوندې دی. صحیح دی؟ ګورئ پخوا غوندې، فقط هر لینک مو چې راواخیسته، لینک به راځي دلته کاپي، دلته به پیسټ کوئ. صحیح شو؟ ګوره ما یو لینک دلته اخیسته. صحیح شو؟ دا به څه کوئ، شارټن کوئ. صحیح شو؟ شارټن مو چې ورته وویلی، دغه دی، دا لینک دی. دین بعد به تاسو څه کوئ، دا به تاسو کوئ چې خپل وایبر اکاونټ کې، ټلیګرام ګروپ کې او وایبر ګروپ کې، ټلیګرام ګروپ کې، واتساپ ګروپ کې، دغسې که انسټاګرام لرئ، ټویټر لرئ، هغه کې هم شیر کوئ شئ. بدبختانه چې دا په فیسبوک کې نشئ شیر کوئ. صحیح دی؟ نو دغه دی دوستانو نوی ویب سایټ په نامه د کلیکس فلای. دلته چې دی سیټینګ یې تاسو کولی شئ، څنګه یعنې کوم قسم تاسو پیسې غواړئ لاسته راوړئ. دلته ګورئ دوستانو، دلته ګورئ تاسو نوم، لاس نیم یعنې تخلص، ادرس ورکوئ، سیټي، سټیټ، زپ کوډ، د هغه ښار ښیي، مملکت درته ښیي، کوم وطن ځای کې چې تاسو ملګری وي. صحیح دی؟ کوم هیواد کې هغه کولی شو. دلته به پیمنټ میتھډ ورته انتخابوئ. صحیح شو؟ پیپال، پایزا، سکریل، بیټ کوین، پاینر، بینک ټرانسفر، پی ټي ایم، ټیز، هر یو چې انتخابوئ. صحیح شو؟ فرض کړئ دلته تاسو پیپال انتخابوئ، دلته به څه کوئ، دلته به خپل د پیپال اکاونټ ورکوئ. صحیح شو؟ یعنې کوم اکاونټ کې هغه دی، فرض کړئ ما که زه که فرض کړئ لطیف مهربان کې لرم که نه، پیپال فرض کړئ که زه لرم، نو خو دې کې نه لرم. صحیح شو؟ زه ورکوم چې لطیف مهربان جیمیل ډاټ کام. صحیح شو؟ دا ورته دلته به څه کوئ، سبمیټ به یې کوئ. نو څه کېږي، دلته به تاسو ته به پیسې راځي خپل هغه اکاونټ ته مو، کوم چې تاسو سره ادرس کنفیګر کړی وي. صحیح شو؟ ښه ګرانو دوستانو، انشاءالله هیله کوم چې ما د ننني ویډیو نه تاسو چې زده کړي وي. نو تاسو نه په آخر کې زه هیله کوم چې د ما دا ویډیو له فیسبوک له طریق نه شیر کړئ ملګرو سره، که فیسبوک پیج لرئ، که ګروپ لرئ، که خپله پروفایل کې هم ډېر کسان در سره وي، نو تاسو د ما دا ویډیو شیر کړئ، تر څو ډېرو نه ډېرو افغانانو وروڼو ته یې مونږ دا ویډیو ورسي، تر څو هغوی له دې نه استفاده وکړي، ګټه ترې واخلي او څو روپۍ ځان ته وګټي. صحیح ده؟
نو دوستانو انشاءالله تاسو څه زده کړي وي. په آخر کې به تاسو نه وهیله بیا تاسو ما د فیسبوک پیج لایک کړئ درسره او یوټیوب چینل مې سبسکرایب کړئ. صحیح دی. زه به انشاءالله په روان وختو کې بیا تاسو ته نوي ویب سایټونه در وښیم. تاسو کولی شئ هغه سره بیا پیسې وګټئ او ورنه استفاده وکړئ. صحیح دی. نو دوستانو تر بیا چې بل ویډیو زه ډکوم، تاسو ټول په خدای سپارم. انشاءالله ټول روغ جوړ او ارام اوسئ. ښه وخت. خدای په امان.